تېره ورځ د نرخ ولسوالۍ د بادام په سیمه کې د یو بوري کوچي چې البته د هغه په کور یعنې خیمه کې د ماشومانو د بېغورۍ د امله اور رامنځته شوی و او د اور په نتیجه کې د هغه ټول د کور اسباب وسایل چې دي هغه له منځه تللي دي. الحمدلله د سر زیان چاته نه ده رسېدی، څوک په پېښه کې ژوبل نه دي. او همدارنګه د یاد ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې هم څو شپې وړاندې د محمد نبي په کور په نامه کس چې د هغه کور کې هم اورلګېدنه رامنځته شوې وه چې هغه ته زیاته ځاني او مالي خساره اوښتې وه. نو موږ هڅه کوو چې د دواړو کورونو تر دقیقې سروې وروسته نوموړو سره لازم او ضروري د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړو